السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانم قاسم دی او نن سبا یونایټډ امارات کې وخت تیرو زندگی تیرو او نن دا زمون ډیره لویه د خوشحالۍ ورځ ده. د پاکستان د ازادۍ د 14 اګست ورته موږ وایو جشن ازادي او دا د الله تعالی په موږ باندې ډیر لوی احسان دی. نو زما د طرفه تمام پاکستانو ته جشن ازادي مبارک. خاص کر علماء کرامو په دې کې ډېرې قربانۍ ورکړي، هغوی ته هم جشن ازادي مبارک. بیا زموږ پاک آرمي فوج هغه د دې نگراني کوي، حفاظت کوي، د هغوی حوصلو ته هم سلام، د هغوی قربانۍ ستړي هغوی ته هم سلام. دغه شانتې نورو ادارو ول دي په خپل ځای باندې کار کوي. مثال که هغه لیوي ځای زموږ د ملکڼ ماشاءالله ښه طریقې سره کاروایي کوي او خپل کار سرته رسوي. پولیس دي دغه شانتې اف سی ده، ټولې ادارې په خپل ځای باندې هغه الحمدلله د دې ملک لپاره قربانۍ ورکوي، هغوی ته هم جشن ازادي مبارک. او بل زموږ کمرونه چې بهر ملکونو کې دي، مسافرو کې دي، هغوی ته هم جشن ازادي مبارک. یعنې د 14 اګست د مبارکي او 14 اګست موږ داسې مناو کړو چې یاره چاته تکلیف ونه رسوو. د خوشحالۍ ورځ ده، د الله شکر ادا کړو، خلکو ته پیدا ورسوو، زموږ د لاس نه زموږ د جبې خولې نه چاته ضرر نقصان نه رسي. نه دې ته خوشحالي وایي. خوشحالي د خوشحالۍ په طریقه باندې مناول دې ته خوشحالي وایي. ډېره لویه مبارکه ورځ ده.